یو کس عالم ته ورغی او ورته یې وویل چې زه ځوان یم، خواهشات مې زیات دي، په ښار کې ښځو ته له کتلو څخه ځان نشم ساتلی، زه څه وکړم؟ عالم له شیدو ډکه پیاله ورکړه او ورته یې وویل چې د ښار په منځ کې به لاړ شي او دغه پیاله به د پلاني ځای ته ورسوي، خو شیدې درنه تویې نه شي. عالم په خپلو شاګردانو کې یو تن ته دنده وسپارله چې ورسره لاړ شي او نظارت یې وکړي، او ورته یې وویل که شیدې ترې توی شوې نو د خلکو پر وړاندې یې ووهه. ځوان لاړ او شیدې یې ټاکلي ځای ته ورسولې او یو څاڅکی هم ترې توی نه شو. بیرته عالم ته راغی. عالم ترې پوښتنه وکړه څومره ښځې دې په لار کې ولیدې؟ ځوان ځواب ورکړ ښاغلیه خوا او شا مې هېڅ نه دي لیدلي، ویرېدم چې هسې نه شیدې رانه توی شي او ووهل شم او د خلکو په وړاندې رسوا شم. عالم ورته وویل د مسلمان حال باید تل همداسې وي. مسلمان باید د ګناه کولو پر مهال له خدای او د قیامت په ورځ له رسوایۍ څخه همداسې وډار شي. که مو پوره اورېدلې وي نو په کمنټ کې ولیکئ چې واورېدل شوه. د مهربانۍ له مخې له ملګرو سره شریک کړئ.